السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د کنډکټر او ریلې ترمنځ فرق څه دی. نو دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. کنډکټر او ریلې دواړه برېښنایي اتومات سوچونه دي چې په اتومات ډول باندې اپ او آن کیږي د پاور د سپلای د کنیکشن په صورت کې. او د دې دواړو ترمنځ مهم فرقونه عبارت دي: اول، کنډکټر د ریلې څخه لوی وي او مضبوط وي، او ریلې د کنډکټر څخه کوچنی وي او دا کمزوري وي. دویم، د کنډکټر قیمت اوچت وي په نسبت د ریلې باندې، او د ریلې قیمت ښکته وي په نسبت د کنډکټر باندې. دریم، کنډکټر د های ولټیج لپاره استعمالیږي او ریلې د لو ولټیج لپاره استعمالیږي. څلورم، کنډکټر د های امپیر لپاره استعمالیږي او ریلې د لو امپیر لپاره استعمالیږي. یعنی دوستانو، کنډکټر د 10 امپیر نه پورته امپیر لپاره استعمالیږي او ریلې د 10 امپیر نه ښکته امپیر لپاره استعمالیږي. پنځم، کنډکټر د غټو ماشین آلاتو د کنټرول لپاره او پاور سپلای لپاره نصب او کنیکشن کیږي، او ریلې د کوچني ډي سي سرکټونو یا اي سي سرکټونو د کنټرول او سپلای لپاره نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو، دا څو مهم فرقونه د کنډکټر او ریلې ترمنځ. نو دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د کنډکټر او ریلې ترمنځ د فرقونو په رابطه باندې و. نو دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي سامان آلات په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو، که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.